यो की सदरता कौम पा ख्वाने दा बविदा मोमिन खान और शीर ने उसी दुपाला कचिदा गजा को माँ पूरा पूरा लगूले दे दरक यो तरफी रसीदले तरबुतो खाको दा काबल नमी तफ्तीशी इस्तले पाको ओ दो गजक बलसरा तमाम पमाही पर दे कबली पतरफ पूछ मुलाऊ मरे ये कुर्बान शुमा रसीदले बरपलुला गुंडे कूदे दमूमीनो ओ कुस्तिकले दशीरिनी पोजमी नल किसिंग दमूमिन खान कलाती बारा एनवर खातता शीरिनी बिबी दफरा ओ कुछ यौमिल किती हुटल दा पामिर दे लगवर थे शाह दमूमिन जफर जागिर दे माही पर बात योगा मिलवी पास पास वक्ष यारा चिश पूया पे इखलास ए दमोमिन दफलार नाना व सिकंदर ओ दशीरिनी बिबी प्लारू समंदर नो यवलु वजामन दसमंदर खान मशरूर दशीने ओ जफर खान मोमिन यवने खोरवाने रूरो जकदरान खान मोमिन खान पतलारो मूरो यार द्वाला ऊद दौर औलाद सरासर बदिक्रम कोई पदी मुराद नो शजर की दोन सब नौ खानान मोमिन खान और शीरिने उमाशुमान दशीरिन प्लार यौरज द मोमिन कारता वयल रूर वगुनी सगुप कारता मोमिन खान तमी बख्शिश करा शीरिने सलाह उखड़े खान खदा को मने मोमिन प्लागा सिवेली बिरादरा बला निश्तरे ददी खबरी करा शीरिने बिबी वर्क मोमिन खान का और दुनिया उड़ा वके द बयान ता ए कश्मी उड़ी पसा व पाछ सकंदरा ओ तरफे लोक बाव क्रू सफरो देश मर्श समंदर हम जमारूरा सफर उकड़ को तरफ बांध दगोर न यतीम पातिश मोमिन दखल प्लारा माल दौलत हम लालो डीर शुलना चारा दने से दला सडेर शुक्र करो दौलत मंद दब दबा वद दफरो न दौलत मन सर खोर नशीद नेशदार नखपलीगी कपर जंदी दफलार दयो मोर प्लारा बदवरू न पैदा
راشي او فکر وکړه د پیسې په سر جدا شي ظلمې نو مومن خان چې شو غریب او په مزه مزه بلوغ ته شو قریب نو خپل مزول سره لوبې کړي د خوند تیرو به یې د مور سره ژوند نو خوشحالي والا خبر نه و د ځانه او چې به ماته ګڼي شي را پېښه ګرانه نا خبره و خپل ژوند یې تېرولو نو داسې نه و چې به یې څوک ازارولو او قدرت ګوره یو ورځ راله د اختر اختره او په طرف یې د میلې وکړو دفتر
زولې د پوره شوه د خامار دا خامار چې را روان شو د ځنګله باد سیلۍ به ترې مخکې لګېدله او په دې وخت کې ورته وویلې نوکر نن راغلی دی د لرې مسافر معلومیږي چې په خپل عمر دی تنګ برناحقه یې زما سره کړو جنګ تور خامار بله غضبه غړغړې کړي ګلخوبانې به سترګې بړې بړې کړي ګلخوبانه د افسوسه جړېدله لکه څنګه په مومن به غړېدله کوم ساعت چې شو د خوبه را بیدار او سمدستي په نظر شلو خامار اجدها تور ولاده لکه غرو مومن خان ته شلو رایه په نظرو او د جولې نه پولادي غشی بهر کو مومن خان د خپل کمان په خوله کې ورکو خوشحالي وه په خندا شو ګلخوبانه د مومنه په څو واره شه قربانه او د تنګي په منځ یې وویشتو خامار د زړګي تر سره غشي تور افکار ورته غېږ کې کېناسته لکه کنتره اوس جمال شاعر ته غوږ کې د عنبره شوه خوشحاله بې حسابه ګلخوبان په خندا دیدن کوي د مومن خان چې جینۍ وکا درستو مومن نه و نو د افسوس چغه یې لاړه د دهان بې یاره تخلیق په کار نه دی د خپل دلدار سره په بیابان خوشحاله یمه وي دا سور پالنګ نه دی انګار دی جدا چې یار دی پکې نه راځي خوبونه او حکم دغه رنګي کړی و سلطان د هر چا راته پیدا که مومن خان انعامونه به هغه سړي ته ورکمه او هغه کس به په دوستانو مقرر کمه روانېږي په مومن پسې لښکرو ګلخوبان شوه د بنګلې نه را بهرو وایي پلاره زما وره دا بیان په زور کله راستنېږي مومن خان یو څو تنه وزیران پسې رهبر کړه ورته وایه دوی د خدای مومن ته ورکړه مومن خان ته یې ورکړو د پاک ربو نو مومن زر د اسرا واړه وجلبو نو بیا یې نښه را بهر کړه د خامار او د بادشاه په مخ کې کېښوده هوښیار د بادشاه پرې هلو شلو یقینو ګلخوبان ویلې دغه د مومینو بادشاه کېنو د ځان سره په تختو نو خوشحالي وه بې حسابه هغه وختو نو مومن خان ته بادشاه وکړو دا بیان او در بخلې مې دا تا ته ګلخوبان نو هم د ټولې بادشاهۍ د شو اختیار چې رحمتونه شمون د ستا په پلار مومن خان ویل بادشاه شمه قربان قربان او په سر سترګو مې قبول د ګلخوبان نو بادشاهۍ باندې نه کوم غرضو دا پړ کې مې دی پروت د عشق مرضو او لا هغه مرض نه ده یم قرارو شیرینې پسې فضله یما بیمار او دا قبوله مې صاحبه ګلخوبان او پس د دریو کالو واده بکړم قربان او بادشاه ویلې ډېره ښه ده چې شمساد شو ای شاعر جماله پورته کوروان فرمایي شهید ګلګلزار مصطفی خان ترجمان او شیخ وزیر او گوهر یو څو ورځې خوشحالي وه بیا شو غمه د غمونو بار زمانه نه شو کامه او مومن خان د ګلخوبان مه کوه ویرو او هغه کېږي چې څه لیک وي په تقدیرو که د مطلب مې وشو ګلخوبان نو واپسې به را رسومه تا ته ځان او تر هغې پورې کوه راته کلتونو د په درې کاله کې نو شومه راستونو بیا رضا خپله کوه درته اختیار دی او چې د چا له ورکوي واک دې د پلار دی او راته راکړه اجازت دې دې مېرمنو او د شیرینې غم مې سوي دا څرمنو او ګلخوبان رخصت ورکو په ولاړې او د سنګر جماله اوښکې په مخ لاړې یو سل دېرش میله چې د وکړو رفتار او ناګها مخې لا ورغې یو ښار او خیال کوي چې په دې ښار باندې ماتم دی هر سړي باندې انبار کې ټلغم دی او یو نوکر نه مومن خان وکړه پوښتنه نه ویلې وروره دا خفګان جوړ دی له سنه نو دا نوکر ورته کیسه کوي له سره نو وایي پوهه په احوال شه مسافره او غوږ پرې کښېږده د دې وجې دی خفګان او
یو بل بادشاهي دا مهربان او مسافره د هغه سره په جنګ زور مو نه رسي په خپل عمر کې تنګ او دې نوکر چې کیسه وکړه مومن خان ته مومن ویلې ور حاضر مې کړه سلطان ته مومن خان ورته ویل شمه قربان نه نوکر یې یم راغلی مهربان نه صاحبه کدي د ما پکار او د یوې میاشتې تنخوا د زما 1000 او پوښتنه سره نوکر شو مومن خان او زما ورور اختیار ورکړو سلطان نو مومن خان د دې بادشاه سره نوکر شو د سلطان په حکم ټولو کې افسر شو سلګ ډېر فوج د ځان سره روان کو نو وردننه د دښمن په خاص افسر شو نو بیا په جنګ شروع کړه هوښیارانو مومن خان ته رعیت په دعا سر شو او توره ډال غشلینده به یې چلولو او ډېر عالم د شپږ ورځې لاندې کستر شو نو یو هفته چې مومن خان داسې جنګ وکړو او سلامي ورته هم هغه بادشاه زر شو او سلطان ویلې د ټول ملک نه مې توبه ده هر څه ستا شو که مې امن ځان ټبر شو مومن خان سوایدار شمل کالنو او در نام در تدما خونه دختر شو او گل جرینا نام او د گل سانگنو او دا حقی جنه لتا سر بستر شو خوشحالی خندا حوض کا ہندوستان کے وعدہ وکړه مهربان پاک اکبر شو نو گل جرینا گل خوبان باودیږي د سنگر جمال جشن برابر شو ظاهر خان دم خوشحالی دنو پڑمی باب د شیرین جانان غمونه وخت مې ګوره علم خان د نور زړه بهر نه دی او چې په شمارم زخمونه شمارم زخمونه بخشش در کړه تعالی او تیارو مدوا د جمله سامان مومن خان ورته ویل زما رضا ده لیکن عرض لرما مخکې مهربان ګل زرینا مې په سر سترګو قبول ده نو مګر مخکې وعده کوم ګل خوبان نو سلطان ویل ګل خوبانا بیبي څوک ده راته وښیه پوره او پوره نشان نو مومن ټوله کیسه وکړله د سره نو تمامي حوالې کو ورته عیان سلطان ویل مومن خان دا بخوي او چې جوړ کړو دواړه ګلا د بوستان نو دا ډولې په دواړه یو ځای کړو مومنا نو تماشه چې کوي واړه هندوستان دلته بندوبست تیار دی مومن خان نو کاروبار ته د هغوی جوړوم ځان نو مومن خان ویل صاحب ډېره ښه ده نو ستا په خوښه مې رضا ده هر زمان نو په دوه درې ورځو کې بندوبست تیار کړه اسبابونه یې تیار کړه څو شان قاصدانې هغه دم کړه طلب او په طرف د ګل خوبانې کړه روانو نو ویلې داسې د هغې دا راته وایه او په چاره مو ورځ واده کړې مومن خان نو سلو ورځې دي په دې کې ځان تیار کړو او برابر کا اسبابونه مهمان پدې قسم ګویان او لکه سین چې سوال جواب دوی ورکړې نه هغه شان تکاسب کړې او بیان او ګل خوبان بیبي خبره خپل پلار نه خوشحالي شوه په بیبي هغه زمان لارې ویلې لوی ستا څنګه رضا ده وایا حال رخصت او مقاصدان خوشحالی د دې نه نشته ورکشنا مې را پیدا کړلو منان او ځان تیار
قاصد لورکا نو پچار مورس راولی جنجال لارې ویلې زما هم داسې رضا ده قاصدانو ته یې ویل هغه حال او مومن خان ته مې سلام په دوه لاسي کا نو پس له هغې زیری ورکه د جانان نو وایه شکر چې دې غږ د واده راغې نو پچار مورس راورسه خندان او څلور ورځې کې به ټول اصحاب تیار کړمه یو زره چې زړګی نه کړي په قدان نو مومن خان ته وهابه چې قاصدان لاړو او د واده احوال یې ووي په فشان نو بندوبست کې د وادو علم لګیا شو نو اوس احوال وایي جمال د پاروان کوم طرف ته تللی مومن خان او سموده په سور حاضر شو پاروان چې په سترګو یې ولیدلو مومن خان د مومن خان د خوشحالۍ نه ورکړه غاړه او یو ساعت یې غیږ په غیږ شو سره دواړه او پاروان ته مومن وایي برادره په احوال د شیرینې مې کړه خبره وای مومنه په غوږ واوره دا او د خفګانې په زراله د غم خړه نو بې اختیاره شو په ځمکه راګوزار پاروان باندې د خلکو شو ډبار نو په وهلو یې پاروان کړو کور کرو مومن خان د یې مخلو تندی سرو نو یو ساعت پروت بې خدا په زمین او لالا چې په کوم ساعت بیدار شول مومن نوکرانو ته یې وویل په
دا مومن خان پیرنۍ زړه قصه په نوي رنګ نوي خوند دا وحید ګل په آواز دا ستا د عظیم خان لویدي چکر کراچۍ ښار نه یو نوی سوغات دی د زړه په مینه شیرینه بیبی دودری دو پسرا ہے خیر کی سب مقام تے خطرہ ہے
شده هیبت را اوچتا نه په یو دم کې د مؤمن نه شو چاپېره د مؤمن خان غریبې کو په منځ کې ګیره او ګزارونه یې پرې وکړل د چړو خدایه او سرسري مؤمن زخمي شو له سړو
ورته جګېدله نو ظفر خان ورته سره د رومو راغی چې بچرا د مومن خان یې ولیدله وایي ځان سره پیغور مې ځان ته جوړ کړو نو دا خبرې به سحر وي یو تر بله چې مومن د هندوستانه وراغلی نو مال دولت یې وراولی سل فصله ظفر خان د شپې وجلی په میراث دی په جنګون بله دې تور اخلاق شم کله چې په کوم تېغې وهلی مومن خانو نو هم هغه چارې دوبار راواخیستله نو ملامته افغان قهر چې یو ځای شي که وزیر وي لیونی شي د ځنګله نو فولادي چارې نیولې وه په لاس کې او شیرینۍ مومن ته وکاته یو ځله شړک شه ځان نه یې ګزار د جوړ شه ورکړو انتر بیخې چا د ډب کې نه نیستله نو دویم ګزار ته هغه جوړ نه شو یارانو شو په ځمکه را ګزار د ګلاب ګله داړې لکه وارسا دړو په سرو نو توره وینا دې پخکته بهېدله نو لیونۍ شیرینۍ پاتې شوه حیرانه چې دا دویمه علامه یې ولیدله نه په یو رومي مومن خان سلګۍ وهلې ظفر خان لالا یې روم په بله او د ظفر او مومن خان دواړو سلګۍ دي شو کوي پرې شیرینۍ بیبي وربله ای جماله بیني دې قصاب خانه را رب دې وساتي هر څوک د دې غوبله نن راته کور قصاب خانه کور قصاب خانه ده د ظفر خان د وینو بیګې سیلابونه راته کور قصاب خانه ده د غولي منځ کې دي د سرو وینو ډنډونه راته کور قصاب خانه ده د مرګ سلګۍ راته مومن دې کې بهونه راته کور قصاب خانه ده د ظفر خان لالا مستري اندامونه پرې وینې بهېږي سیلاب دی پرې وینې بهېږي سیلاب دی د مومن خان په وینو سره دي دیوالونه سیلاب دی پرې وینې بهېږي سیلاب دی پرې وینې بهېږي سیلاب دی شو عالمه باقي ژوندون مې جل خانه شو عالمه پرې وینې بهېږي سیلاب دی پرې وینې بهېږي سیلاب دی د ظفر خان د وینو ډک شي کورونه سیلاب دی پرې وینې بهېږي سیلاب دی د مومن خان په وینو سره دي دیوالونه خبر شلا سحر د مومن خانه سره مختن دی وهي صرف دیوانه
شیری مخوهی په دواړه لاسه راغله ودرېده مومن باندې د پاسه سر که راپورته مومن خان ای شیری ګریوان درته په سر ولاړه یمه سر که راپورته مومن خان ماله دې څه له هندوستان رابړي دینه د شیرینې په تومت مړه خاوره کې خړه ودې نه کړل دیدنونه یا د شیرینې په تومت مړه او د زړه په وینو دې ککړ دي انجامونه او د ظفر د مور هم دغسې حالاتو روز د اوښکو یې په مخ باندې راماتو او روڼا هم د ظفر خان کړي فریادونه دي په غولي کې د سرو وینو رودونه شیرینۍ بیبي راایښودي دي په ځان دا ټول کلی او دغه ما په لرزان کور په کور باندې جمال انګولاله غرمه کېږي لا هم داسې وابېلاله د غرمې پورې لا شروع شو کمو نو غوږ پرې کې د ساعت پس لا کېږي غمو نو د ظفر یو ګاونډي و زمیندار نو که هغه به په پټي کې کاروبار نو دغه ورځ چې لا په ښځه ډېر ناوخته نو دې سړي لا یې ډوډۍ یوړه بې وخته نو دا سړی شلو غوسه چوکې ته یې لاس کړو په پټي کې یې د ښځې سر آباد کړو نو ورته یې ویلې خیر دې زر کوه کلام او په څه وجه دې ناوخته پروت عام نو خپل خاوند ته ښځه کي داسې ګفتار او چلی دی پټی کی واکلی تالار برادرا گلزرین او گل خدان نور سرا پاس خورا بی سلطان او دغا وقت راغلی دیوانا بلبلی او دا خبری چی خاون خزی کبلی نور تیکی خود لغبنا برابر او خزی اویل خاون دچا خبر او مومن خان بگارش کی چتر آغلی او دا شیرینی بی بی کتا ورغلی اے سختنا دے وحلی زفر خان نهاغا هم ور سرا والی دفر زان نبارم ردی زهاوی تو ما پاتی راتم کوا خبری کم زیاده دوی چواوری دو پوگو دا بیان او خپنی ولی شلی دی پاہان او شیخ پویا کودان پدا بیان نیوی بلی تیرا کی خودی پزان او را روانی شلی دریوان یارانو لال باسی و مشانتا دنرانو ند مومن خواکشی گزی دا آسونو مسکن مخونا ٹکوی پسرو لاسونو پٹکی لری کل سر تور کل سرونا او په مومن باندې را پاسه کی ویرونا او حیران پاتې شو رکلی خلق تمام او چې کوم ساتي دي تو پروپام او سوچ کې تلی شیرینې په غم نتاړه نه فکر منده ودې خزو تا بلاړه نوای خدای د کوم ځای دی راغله او چې په کوم کند مومن کو راغله او شو شر دې په هر دې ناری سوري نه په جلا جلا د خلق سترګې سری او د مخونو ټکار کېږي دوی داټه غم نه له د جمال هر یو پاټه ټکار کېږي بې حساب د مخونو نشینې خوري خپله غوښه په غاښونو مدالا سکړې تماشې ته یې ټول کړې او د دیدن دپاره ټوله چلېدلې کوټه و سلطان بیبي د مومن خانو ګل سرینایي سینې ته وهي ځانو ګل خوبان بیبي سر ته ولاړه دا ناري سوري وهي پاس غاړه کرکرا پورته مومن خانهدار د هندوستان در پسې راغلی ساعت یادیږي چې د ځنګل منځ کې یوه ډولۍ کېږي زما هغه ساعت یادیږي چې زما غېږ کې کبل د خپل خوبونه او درېغه دواړه وې خوړلې تور خامار او دا غمونه چې مې نه لیده بې شمار نو دا فریاد کوي په زوره ګل خوبان او بیا یې سترګولې د زهرو هغه حال او خولو ته یې واچولې سترګې کلې پټې او د مومن سر ته یې ویښې سپینې مټې او وخت پوره شو د جینۍ ساه وختله او په مومن باندې له پاسه پرېوتله ورته ګوري پام کوي بیبي ورته ګوري پام کوي بیبي ورته ګوري پام کوي